سلامونه دوستانو، په دې هیله چې ټول به راته روغ او جوړ یاست. د شلاوریز نړیوال جام سیالۍ کې 4 لوبډلې سوپر 8 ته ووتلې. انډیا، استرالیا، ساوث افریقا او ویسټ انډیز لوبډلې سوپر 8 ته ووتلې. د افغانستان کرکټ ملي لوبډله لا بیا هم سوپر 8 ته نه ده وتلې. افغانستان لوبډله که سبانۍ لوبه د 5 لوبډلې پر وړاندې وګټي نو افغان لوبډله به هم سوپر 8 ته ووځي. تر دا مهاله 4 لوبډلې سوپر 8 ته وتلې دي. 4 لوبډلې لا هم پاتې دي. په دغه 4 لوبډلې کې به کومې لوبډلې ووځي؟ تاسو هم دعاګانې کوئ چې سبانۍ لوبه کې د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې 5 لوبډلې ته ماته ورکړي. افغان لوبډله به سوپر 8 ته لاره پیدا کړي. افغان لوبډلې تر دا مهاله 2 لوبې کړې دي چې هغه دواړې یې ګټلې دي. د افغانستان لوبډلې زیات چانس ته چې یوه لوبه هم وګټي سوپر 8 ته لاره پیدا کوي. د افغانستان لوبډله به په نړیوال شلاوریز جام کې خپله دریمه لوبه سبا د 5 لوبډلې پر وړاندې ترسره کوي چې دغه لوبه بیا د افغانستان پر وخت سهار 5 بجې پیلیږي. افغانستان لوبډلې د 5 لوبډلې سره کومې لوبې نه دي ترسره کړې. په پخوا کې ورسره مخ شوې ده، خو په هغه وخت کې هم افغانستان لوبډلې بریا ترلاسه کړې ده. افغانستان کرکټ ملي لوبډله که وګورو په دغه شلاوریز نړیوال جام کې په ډېر فورم کې ده او ډېرې ښې لوبې کړې دي. که تاسو هم غواړئ د کرکټ په اړه باندې تازه او مهمو معلومات څخه ځان خبر کړئ نو زموږ پیج فالو چینل سبسکرایب کړئ. که دغه ویډیو په ټیک ټاک باندې ګورئ، ټیک ټاک اکاونټ هم درسره فالو کړئ. د نورو تازه معلوماتو لپاره هم موږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.